السلام علیکم، زه امری اعظم کار او نن تاسو ته په یو نوې ویډیو کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروخم چې موږ څنګه کولی شو چې خپل فیسبوک آی ډي ته سټایلیش او جنګلي نوم ورکړو او خپل فیسبوک آی ډي سټایلیش جوړ کړو. نو زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ همکار سکلز یوټیوب چینل زه امری اعظم کار راځي شروع کړو. نو د دې لپاره به تاسو ته د دوه اپلیکیشن ضرورت وي. تاسو به راشئ خپل پلی سټور ته. په پلی سټور کې به تاسو سرچ کړئ ویا براوزر. دا یو نیم ام بي سایز لري. د یو به دا تاسو ډاونلوډ کړئ او یو دی ټچ وی پی ان. ټچ وی پی ان چې تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ نو بیا تاسو سره په سپین هیواد کې نه کنیکټ کیږي. نو زه به تاسو ته د ټچ وی پی ان لینک او د ویا براوزر لینک به تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړم. تاسو له هغه څخه په ډیر اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. نو کله چې مو دا دواړه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ زه به راشم لومړی ټچ وی پی ان ته او ټچ وی پی ان به زه له سپین هیواد سره کنیکټ کړم. تاسو چې کله ټچ وی پی ان راخلاص کړئ تاسو ته به دا ډول صفحه راخلاص شي. په دې ځای کې به تاسو په بیسټ چوایس باندې کلیک وکړئ او لږ شیبه انتظار به وکړئ. تاسو به ښکته راشئ او دلته تاسو د سپین هیواد ښکاري په همدې به تاسو کلیک وکړئ او یو ځل به تاسو په کنیکټ باندې کلیک وکړئ او دا وی پی ان به اوس له موږ سره له سپین هیواد سره کنیکټ شي. نو دا د موږ سره وی پی ان کنیکټ شو. نو اوس به تاسو راشئ او په خپل موبایل کې به تاسو ویا براوزر راخلاص کړئ. دلته به تاسو په اګری باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو راشئ سرچینګ ته او په سرچینګ کې به تاسو ولیکئ m.facebook.com. کله چې تاسو m.facebook.com ولیکل نو دا به تاسو سرچ کړئ او په دې ځای کې به اوس موږ ته فیسبوک راشي. نو دغه دی په دې براوزر کې موږ ته دا ډول صفحه راخلاص شوه. نو په دې ځای کې به زه خپل فیسبوک آی ډي راخلاصه کړم. نو دا دی موږ د خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ او ایمیل انټر کړو. له هغې څخه وروسته په شنه بټن لاګین باندې کلیک کوم. نو دا دی په دې براوزر کې موږ ته خپل فیسبوک آی ډي راخلاص شو. نو تاسو به په دریو کرښو باندې کلیک وکړئ او تاسو به ښکته راشئ او دلته به تاسو ته د خپل فیسبوک آی ډي سیټینګز ښکاري په همدې به کلیک وکړئ. یو ځل به تاسو په پرسونل انفارمیشن باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو په نیم باندې کلیک وکړئ. نو زه به راشم اوس خپل نوټ ته. په دې نوټ کې به ما تاسو ته دغه دا نیک نمونه او دا جنګلي نمونه به هم ما تاسو ته اچولي وي. دا کوم وړوکی نوم چې تاسو ته ښکاري دا به تاسو په فارست نیم کې او په دې درېیمه خانه کې به تاسو دغه نوم ورکړئ. دا اوږد کوم نوم چې دی دا به زه تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړم. تاسو له هغه ځای څخه کولی شئ ډاونلوډ کړئ. دا به زه په دې ځای کې ورکړم. له هغې څخه وروسته تاسو په شنه بټن ریویو چینج باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو په دې خانه کې تاسو د خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ ورکړئ. نو دا دی ما خپل پاسورډ ورکړ او له هغې څخه وروسته زه په سو چینجز باندې کلیک کوم او د دې آی ډي نوم به اوس موږ ته بدل شي. اوس راځو او دې ته اوس موږ جنګلي نوم ورکوو. نو اوس زه تاسو ته د خپل فیسبوک آی ډي نوم درښایم چې له موږ سره سټډي شو او اوس به موږ ورته جنګلي نوم راخلو. دا ټول نومونه او د اپلیکیشن لینکونه به زه تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړم. له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو زه به راشم یو ځل خپل نوټ ته او په خپل نوټ کې به زه اوس هغه دا کوم دغه نوم چې دی جنګلي نوم دا به زه کاپي کړم. دا موږ کاپي کړ. نو تاسو به په همدې براوزر کې پاتې شئ او دلته به تاسو په دریو لیکو باندې کلیک وکړئ او ښکته به تاسو راشئ. دلته به تاسو په سیټینګز باندې کلیک وکړئ. یو ځل به بیا تاسو په پرسونل انفارمیشن باندې کلیک وکړئ. یو ځل به بیا تاسو په نیم باندې کلیک وکړئ او ښکته تاسو ته ښکاري ایډ ا نیک نام. نو په همدې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو په دې نیم کې به تاسو هماغه نوم پیسټ کړئ او دا خانه تاسو ته ښکاري دا خانه به تاسو ټیک مارک کړئ او له هغې څخه وروسته به تاسو په شنه بټن سیو باندې کلیک وکړئ. نو تاسو وکتل چې له موږ سره په فیسبوک آی ډي کې سټایلیش نوم او جنګلي نوم دواړه سیو شو. نو اوس راځم زه خپل فیسبوک ته او په خپل پروفایل ته راځم. دا به زه ریفرش کړم. نو دلته تاسو ته ښکاري چې له موږ سره د دې فیسبوک آی ډي نوم ډېر ښکلی او سټایلیش جوړ شو. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ. زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. ملاویږو په داسې نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.